پر فیسبوک به مو ډېرې ویډیوګانې کتلې، خو دا ډېره زیاته مهمه ویډیو ده. تاسو فکر وکړئ، سبا ته لوی اختر دی، د خوراک لپاره هیڅ هم نه لرئ. یو څوک راځي، دروازه مو ټکوي او د قربانۍ لپاره یو څاروی درته ډالۍ کوي. تاسو به څه احساس ولرئ؟ دا کار ولې موږ او تاسو ولرو؟ راځئ مال بازار ته لاړ شو، د خپل وس مطابق یو څاروی واخلو او خپل هغه بېوزله ورور ته ډالۍ کو چې هغه د قرباني کولو وس او طاقت نه لري. دغه کورنۍ، دغه فامیل به څومره زیات خوشحاله شي. الله تعالی به درنه څومره زیات راضي شي او د دغه څاروي د هر ویښته په مقابل کې به تاته الله تعالی اجر او ثواب درکړي. ګورئ ورونو، که چېرې تاسو په خارج کې ژوند کوئ او نشئ کولی د خپل یو بېوزله ورور لپاره قرباني واخلئ، کولی شئ د قمر خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د خپل یو بېوزله ورور لپاره قرباني وکړئ. السلام علیکم.